نو دلته ضرورت دی چې ته باید د سند علم ولرې. په دې باندې باید ته آګاه اوسېږي چې د سند اهمیت څومره دی، په دې آګاه اوسېږي چې دې سند کې مقدم کوم یو دی او وجه د تقدیم د یو سند په سند آخر څه شی ده. دا مهم ټکي دي، د دې نه آګاهي پکار ده او ضرور ده. دریم اعداد الفاظو د قرآن کریم تفسیر کې دا بیانېږي چې اعداد الفاظو باید په څه طریقه وشي. تفسیر کې دا بیانېږي هغه معناګانې چې د دې الفاظو سره متعلق دي هغه باید د سره کم راواخلم. احکام قرآن کریم کې ذکر دي هغه باید د سره کم بیان کم. او احوال د نزول قرآن کریم کې ذکر دي، احوال د نزول رستو تفصیل راځي هغه انشاءالله تاسو ته ذکر کوم. نو دا چې راغله مولوي صاحبانو اول ته فکر وکړي تاسو حالات د قرآن کریم پکې دي. قرآن کریم داسې عجیب کتاب دی، عجیبه آیت کې راځي علماء کرام لیکي د قرآن کریم په باره کې لکل آیت ظهر و بطن. د قرآن کریم هر یو آیت ظاهر او باطن لري، هر یو آیت. نو چې هر یو آیت د قرآن کریم ظاهر او باطن لري نو ځینې علمونه داسې وي، ځینې کتابونه داسې دي چې د دې دواړو نه بحث کوي، ظاهر نه بحث کوي، باطن نه بحث کوي. د باطن نه چې بحث کوي هغې ته علم تصوف وایي، د ظاهر نه بحث کوي، اسباب د نزول بیانوي، اعداد الفاظو کې قرات ته اشاره ده. همدارنګې چې دی معانی هغه متعلقه بالالفاظ، علم لغت ته پکې اشاره ده، علم صرف ته پکې اشاره ده، نحوی ته پکې اشاره ده، احکامو کې فقه ته اشاره ده. دا ټول شیان دا په تفسیر کې بیانېږي او دا د ضروریاتو نه دي، دا د لوازمو نه دي، دا به اوري، دا به زده کوي. دا چې راغله مولوي صاحبانو چې قرآن کریم کې تفسیر کې احوال النزول بیانېږي من جهت نزوله، نو اول ځان سره یاد کې دا احوال د نزول علما لیکي 3 قسمه دي. اول اسباب النزول، دویم امکنة النزول، دریم ازمنة النزول. یعنی په علم التفسیر کې د نزول احوال بیانېږي. نو نزول احوال څه معنا؟ د نزول احوال 3 دي، 3 دا معنا څه وجه وه چې آیت راغی، کله دا آیت راغی، کوم ځای کې دا آیت راغی. نو څه وجه وه آیت راغی؟ سبب النزول. کوم ځای کې راغی؟ امکنة النزول. کوم وخت کې راغی؟ ازمنة النزول. دا 3 وانه مهم دي، دا به پیژنې. اسباب النزول چاته ویل کېږي مولوي صاحبانو؟ قرآن کریم کې آیتونه دي، سبب النزول دی ته وایي چې یوه حادثه پیښه وي او د هغې حادثې د حل دپاره قرآن کریم راشي، دې ته سبب النزول وایي. سبب النزول هم ورته وایي او شان النزول هم ورته وایي. او احادیثو کې هم دا شی شته. نبی علیہ السلام یو حدیث مبارک ویلی، خو یو واقعه پیښه دی، یو خبره یې کړې، چا تپوس کړی محبوب یو خبره کړې ده، جواب یې ورکړی. یوه قضیه پیښه شوې او جواب یې ورکړی. په هغه احادیثو مبارکو کې چې ذکر کېږي نو هلته بیا مولوي صاحبانو هلته بیا شان نزول نه وایو او نور ته سبب نزول وایو، هلته بیا موږ او تاسې وایو سبب الورود. تاسو ته حدیث په کتابونو کې چې مخې ته راځي نو بیا وایي سبب د ورود د دغه حدیث مبارک څه شی دی. او چې کله آیت راشي نو په آیت کې بیا دا وایو چې سبب د نزول د دغه آیت څه شی دی، شان نزول څه شی دی، څه واقعه پیښه وه چې دا آیت راغی. نو هر تفسیر چې تاسو ګورئ په دې تفسیرونو کې د دغه سبب النزول الفاظ وي، کله وي الفاظ صریحي او کله وي مولوي صاحبانو الفاظ محتمل. څه صریحي الفاظ دي او څه محتمل الفاظ دي. لکه مثلا صریحي الفاظ دا دي یو راوي یو واقعه بیان کی او د واقعې د بیان سره یا آیت ولولي، د آیت سره یو واقعه بیان کی او وایي چې سبب نزول هذه الآیه، سبب د نزول د دغه آیت دغه واقعه وه،
دغه واقعه وه. صفات تصریح وکړي چې سبب د نزول د آیت دغه واقعه ده، نو دا الفاظ د سبب نزول دي. خو کوم الفاظ؟ صراحتا تصریح ده د دې آیت د نزول سبب دغه خبره وه. دا یو. دویم مولوي صاحبانو، کله چې فا تعقیبي راشي، فا تعقیبي، نو دا هم الفاظ د سبب النزول دي خو صریح. مثال به څنګه؟ مثلا تاسو ته تفسیرونو کې ډېر راځي مخې ته. یو راوي وی سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن کذا فنزلت. نبی علیہ السلام نه د دې مسلې په باره کې پوښتنه وکړی شوه، نو چې پوښتنه وکړی شوه نو فنزلت فا تعقیبي راغله. ګوره فنزلت نو دا آیت نازل کړی شو، نو دې ځای کې دا فا راغلی د فا تعقیبي، دا هم الفاظ د سبب النزول دي. خو کوم الفاظ؟ صریح. پیښه دا وه او دغه آیت راغی، پوښتنه دا وشوه، دا آیت راغی، نو دا فا تعقیبي داخلول دا الفاظ صریح دي د سبب النزول د پاره. کله نا کله مولوي صاحبانو الفاظ محتمل وي، الفاظ محتمل وي. لکه راوي ووایي احسب هذه الآية نزلت في كذا، ګمان کوم چې دا آیت د دې مسلې په باره کې نازل دی، ګمان کوم. یا ما احسب هذه الآية نزلت الا في كذا. نو پدیزی کې دا الفاظ محتمل الفاظ دي، ګمان داسې کومنو چې دا آیت د دې په باره کې نازل دی. اوس راځئ مولوي صاحبانو، یو آیت دی، تاسو تفسیر خلاص کو، په تفسیر کې مو وکتل دواړه قسمه الفاظ را نقل وه. یو واقعه کې الفاظ صریحیم را نقل وه، په یو واقعه کې الفاظ محتملم را نقل وه، دواړه قسمه الفاظ را نقل وه. نو تاسو به تطبیق د دغې اقوالو په منځ کې په څه طریقه کوئ؟ محتمل الفاظ به مقدم وي او که صریحي الفاظ به مقدم وي. طریقه د تطبیق څه شی ده؟ نو دا ځان سره نوٹ کې علماو لیکلي دي چې کله د یو آیت په تفسیر کې دو قسمه الفاظ د شان نزول راغلل، یو کې تصریح وا او بل الفاظ نور الفاظ محتمل و. نو چې د محتمل الفاظ نو کدوانو مفهوم یو شی خو یو شی، خو که متعارض سره د صریح الفاظونه یو شان نزول معلومه ده او د محتمل الفاظونه بل شان نزول معلومه ده، نو مفسرین کرام لیکي چې الفاظ صریحي دا به مقدمي په محتمل الفاظو باندې، دا به مقدمي په محتمل الفاظو باندې. دا یو. دویمه طریقه علماء کرام دا را نقلی چې دا کم واقعات را نقل دي د تطبیق د شان نزول، نو دی واقعاتو ته وګوره، لږ سند ته راشه، سند ته د یو شان نزول چې دا کم سند باندې را نقل دی هغه دی وکوت، دویم دی وکوته، د سند رجال دی وکتل، د دې یوې واقعې چې کم سند و د غیر رجال او سړي قوي و، او د دې بلې واقعې چې کم رجال نو هغه څه شی و ضعیف و کمزوري وه، نو هغه شان نزول به مقدم وي چې د کم شان نزول د سند رجال قوي وي، دا به مقدم وي. او دا ځان ته اوس د علم الحدیث مسله ده، دا تاسو د سیدې کې نشئ، تفسیر کې هم نشئ زده کوئ، اوس هم نشئ زده کوئ، نه دا یې موقع ده. دا چې تاسو کله علم الحدیث کتابونه ولولئ،
څنګه کولی شي تاسو چې په یو سند تحقیق وکئ؟ څنګه کولی شي چې راوي معلوم کړي چې دا قوي دی او دا ضعیف؟ او څنګه به معلوموي چې اسباب د قوت کوم دي او اسباب د ضعف کوم دي؟ نو دا ځان ته درس دی او مستقل فن دی دا. نو چې کوم سند قوي وه هغه مقدمي په هغه سند باندې چې کوم سند هغه ضعیف وي. دا دوه طریقې شولې. درېمه طریقه علما دا لیکي کله ناکله داسې وشي د یو شان نزول په باره کې دوه واقعې راغلې، دوه قسمه روایت راغله، دواړه صریح په سببیتو، سند هم د دواړو درست وه، یوې واقعي سند هم قوي و، د بلې واقعي سند هم قوي وه. نو بیا درېمه طریقه علما دا ذکر کوي چې ته وګوره چې دا کم راوي دا واقعه بیانوي په دې دوو کې، دا راوي خپله شریک په دې حادثه کې دی او که نه. یوه طریقه خو دا وه چې الفاظ صریحي به مقدمي په محتملو الفاظو. دویمه طریقه دا ده که چېرته دواړه ځای الفاظ صریحي وه نو بیا چې کم سند قوي دی هغه به مقدمي په چا؟ په ضعیف سند. درېیمه طریقه دا ده ګوره الفاظ هم صریح دي، سند هم قوي دی د دواړو، و یو شان نزول نه یوه خبره معلومیږي او بل شان نزول نه بله خبره معلومیږي. نو په دې ځای کې به بیا مقدم هغه شان نزول وي چې په کم شان نزول کې دا راوي خپله په دې حادثه کې شریک وي. یعنی دوه قسمه خبرې موږ او تاسو ته رانقلیږي. کله داسې وشي او راوي موږ او تاسو ته یو خبر رانقل وي د هغه نه راوي خپله هغه حادثه کې وي نو وایي زه هم دا کار داسې وشو. کله داسې وشي دی خپله نه بل چا نه اورېدلي وي خو خبره داسې ده. نو چې کومه حادثه کې راوي شریک وه نو بیا چې دی هغه به مقدم وي په هغې واقعه باندې چې کومه کې راوي مقدم هغه شریک نه وي. د هغې دپاره کتاب مثالونه راخستی دي، دا کتاب بیا وګورئ، رساله بیا وګورئ. او څلورمه طریقه علماء کرام دا ذکر کوي که جمع ممکنه وه نو جمع وکړه د دواړو په درمیان کې، او که چېرته جمع ممکنه نه وه نشوه کېدی چې ته راولګېږي او د دوی په درمیان کې سره جمع وکړي نو یو به ترې راخلې بل خپله پاتې کېږي. نو بهتره دا ده چې جمع وکړی شي. نو دا څلور طرق علماء کرامو د تطبیق ذکر کړي که جمع ممکنه وا جمع وکړه، دا یې څلورمه طریقه ده. نو دا و هغه اسباب النزول. سبب النزول تعریف مې درته وکړه، یوه حادثه پیښه وي د هغې د حل دپاره آیت راشي. دې سبب النزول کې په تفسیرونو کې دوه قسمه الفاظ دي، محتمل او صریح. صریح به مقدمې په محتملو. دویم که دواړه صریح وه د کم چې سند قوي وي هغه به مقدمي په ضعیف. دریم که سندونه هم قوي وو ضعیف نه و او دواړه صریح هم وه بیا به هغه واقعه مقدمه سبب نزول چې راوي خپله په هغې حادثه کې شریک وي. او څلورمه لاره یې دا ده چې جمع وکړه که جمع ممکنه وه. تاسو ته به انشاءالله د توسل په ځای کې زه ووایم. دغې ځای کې د آیت چې راځي وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، د دې آیت لاندې د دې وابیانو یو ملا دی د امین الله په نوم، هغې ځای کې دې آیت لاندې لیکلي دي چې هلکه فلان فلان فلان، وایي دې آیت کې مختلف شان نزوله دي. یو شان نزول یې مراخص بل دی بل دی، او بیا وایي چې شان نزولونه مختلف شول نو اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. وی کله چې احتمالات راشي د یو شان نزول نه یوه خبره معلومیږي د بل نه بله معلومیږي د بل نه بله معلومیږي. او قانون دا دی وی اصولو کتابونو کې راځي چې اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. دا خبره به موږ هلته کوو هلکه اذا جاء الاستدلال خو د دوی قاعده نه ده که نه، خو زموږ قاعده ده. زموږ د اصولو په کتابونو کې ده چې اذا جاء احتمال بطل الاستدلال. نو کار دې څه دی چې د پردي کتاب حواله ورکوي او بیا هم زه چې حوالې ورکړې اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال نو هلته به موږ او تاسې وایو چې دې کې مراد د احتمال نه کوم احتمال دی. صحیح ده چې اسباب النزول مختلف راغلي دي، چې اسباب النزول مختلف راغلي نو موږ چل زده که ګورو په دې کې چې الفاظ صریحي کم دي الفاظ محتمل کم دي. بیا که صریحو دا پکې ګورو چې کم مقدم دی او کم قوي دی او کم ضعیف. بیا ورسره دا ګورو چې راوي کومه واقعه کې شته او کومه نشته دی. نو موږ نه خو لار خل کېږي نه، د احتمال په وجه چې استدلال ساقطېږي نو هغه صورت کې چې هغه احتمال څه شی وي ناشي عن دلیلین وي. او که کله یو احتمال و ناشي عن دلیلین نه خپل ذکر راځي انشاءالله نو بیا داسې نه کېږي چې توس د آیت دا استدلال په آیت باندې بالکل پرېږدئ. نو دا و سبب نزول. دریم تراشي مولوي صاحبانو احوال النزول.
احوال النزول. احوال النزول کې مسبب النزول ویلې دریم ته راشي دویم ته امکنة النزول. کومو ځایونو کې دا قرآن کریم نازل شوی امکنه د نزول او دغه مسله چې تاسو د اصولو په کتابونو کې لټوئ او ګرځئ ورپسې نو دا تقریبا 14 انواع لري د هغې دپاره او دا مبحث علما په دې ذکر کوي چې معرفة المکی من المدني مکی صورت د مدني نه جدا کول. نو دا تاسو د اجمالاً زده کې سره اوږده ده خو اخره کې درته نچوړ وایم. اول مبحث په دې کې دا دی ما نزل بمکه. دې مبحث کې یوه خبره دا ده مکه مکرمه کې کوم ایتونه نازل شوي. دویم ما نزل بالمدینه. دریم هغه چې اختلافي دي چې دا مکی دی او که مدني. څلورم مکی آیتونه په مدني صورتونو کې. پنځم مدنی آیتونه په مکی صورتونو کې. شپږم نازل په مکه مکرمه کې حکم مدنی وي. اوم نازل مدینه منوره کې وي حکم مکی وي. دا راځي که نه وایه لکه دا مکی صورت دی خو پلان آیت پکې مدني دی. اتم هغه چې مشابه وي د نزول د مکی سره فی المدینه. نهم هغه چې مشابه وي د نزول د مدني سره فی المکی. لسم هغه چې وړلی شوی وي د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته. یولسم هغه چې راوړلی شوی د مدینې نه الی مکه. دولسم هغه آیتونه چې د شپې نازل وي او دیارلسم دولسم چې د شپې یا د ورځې نازل وي او دیارلسم هغه چې په اوړي کې یا په ژمي کې نازل وي او څوارلسم هغه چې نازل دي په حضور کې او هغه چې نازل دي په سفر کې. نو دا مبحث ځان ته بیل مبحث دی. علما کرامو تقریبا دا 14 انواع د دې دپاره ذکر کړي دي امکنة النزول. خو دا ټول چې موږ او تاسې راغونډو دا قرآن شریف کې چې موږ او تاسې د صورتونو د پاسه وګورو نو بل شی خو موږ ته په نظر نه راځي. خو د هر صورت د پاسه یا لیکلي چې دا صورت مکی دی یا لیکلي دا مدني دی. دو شیان موږ تاسو وینو مکی مدني. دا صورت یا مکی دی یا مدني. درې مارخه هغه دی چې اختلاف یې پکې چې مکی دی او که مدني. نو اوس مکی صورت چاته ویلی کېږي او مدني صورت چاته ویلی کېږي. نو دې کې چې علماو کم تفسیرونه کړي دي یو قول د علماو دا دی وایي مکی صورتونه هغې صورتونو ته ویلی کېږي چې کم نازل په مکه مکرمه کې وي او مدني صورتونه هغه صورتونو ته ویلی کېږي چې کم نازل په مدینه منوره کې وي. کم صورتونه نازل مکه مکرمه کې هغې ته مکی وی او کم صورتونه نازل مدینه منوره کې هغې ته مدني وی. خو دا تعریف چې علماو کړی دی نو دا ډېر جامع تعریف نه دی ولې په دې باندې اعتراض دی. وی مکی صورت دې ته وی چې نازل وي مکه مکرمه کې. مدني صورت دې ته وی چې نازل وي مدینه منوره کې. الکه ځینې صورتونه آیتونه به داسې وي چې هغه نه په مکه مکرمه کې نازل وي او نه په مدینه منوره کې نازل وي. لکه مثلا په تبوک کې نازل دي د حدود د مدینې منورې نه بیرون د حدود د مکې مکرمې نه بیرون طائف کې نازل شوي. نو ته خو چې مکی دې ته وایي چې مکه مکرمه کې نازل وي او مدني دې ته وایي چې مدینه منوره کې نازل وي. نو چې کوم آیتونه نه په مدینه منوره کې نازل دي او نه په مکه مکرمه کې خو بیا په کار دا ده چې هغې ته مو کوم بل نوم ورکړی وی. نو ځینې تبوک کې نازل نو هغه ته به د تبوکي آیتونه ویلې. ځینې طائف کې نازل دي نو هغه ته به د طائفي آیتونه ویلې او سره د دې نه چې په تفسیرونو کې دا موږ نه وینو. نو راجحه دا ده علماء کرام لیکي مکی صورت چاته ویلی کېږي او مدني صورت چاته ویلی کېږي. وایي مکی صورت عبارت دی د هغې صورت نه یا د هغې آیتونو نه چې کوم صورت یا کوم آیتونه نازل وي قبل الهجره د نبي علیه السلام د هجرت نه وړاندې چې کوم آیتونه او کوم صورتونه په نبي علیه السلام نازل شوي دې ته مکي صورتونه وایي. عامه ده که د مکې مکرمې په حدودو کې وي او که د مکې مکرمې د حدودو نه بیرون وي.
او مدنی سورتونه به هغې سورتونو ته ویلی کېږي چې کوم سورتونه نازل شوي وي بعد الهجره د نبي علیه السلام د هجرت نه بعد هغه بیا عامه ده که د مدینې منورې په حدودو کې نازل وه او که د مدینې منورې د حدودو نه بیرون نازل وي خو چې د هجرت نه بعد نازل وو هغې ته ویلی کېږي مدني سورتونه. بس په دې سره د اشکال مکمل ختمیږي. کوم سورتونه مکه مکرمه کې نازل شوي دي د هجرت نه وړاندې، کم صورتونه چې د هجرت نه بعد نازل شوي دي نو چې د هجرت نه وړاندې نازل و مکي دي او چې د هجرت نه بعد نازل هغې ته مدني ویلی کېږي. مدني صورتونه په قرآن کریم کې کوم دي مولوي صاحبانو؟ نو دا ځان سره یاد کوي 20 صورتونه په قرآن کریم کې اتفاقا مدني دي. یعنی 20 صورتونه داسې دي چې دا اتفاقا د هجرت نه بعد نازل شوي. اول سورة البقره، سورة المائده، سورة النور، سورة فتح، سورة مجادله، آل عمران، سورة نساء، انفال، توبه، احزاب، محمد، حجرات، حدید، حشر، ممتحنه، جمعه، منافقون، طلاق، تحریم او نصر. دا 20 سورتونه هغه سورتونه دي چې دا اتفاقا مدني دي. اتفاقا، اختلاف پکې د علماو نشته. 12 سورتونه قرآن کریم کې داسې دي چې دا اختلافي دي چې دا اوس مکی دي که مدني. اول سورة الفاتحه. فاتحه صورت کې اختلاف دی چې دا مکی صورت دی او که مدني. سورة الرعد، سورة الرحمن، سورة الصف، سورة التغابن، سورة التخفيف، سورة القدر، سورة البينة، سورة الزلزال، سورة الإخلاص، سورة الفلق او سورة الناس. دا 12 سورتونه هغه دي چې دا اختلافي دي. نو مولوی صاحبانو 20 سورتونه اتفاقا مدني، 12 سورتونه اختلافي، نو 20 او 12 22 او ټول سورتونه د قرآن کریم څو دي؟ 114. نو 114 چې تاسو دا 22 لرې کوي نو 82 سورتونه په قرآن کریم کې اتفاقا مکی دي او 20 سورتونه قرآن کریم کې اتفاقا مدني دي او دا 12 سورتونه پکې اختلاف دی چې دا مکی دي او که مدني. تفصیل به انشاءالله خپل ځای کې موږ تاسو وایو. په دې ځای باندې مهم مازغه ورسېدل. یو مسله بله چې دا علما ذکر کوي دي چې کم صورت کې مکی صورت کې مدني آیت دی یا په مدني صورت کې مکی آیت دی نو په دې باندې دلته موږ تاسې وخت نه نیسو او انشاءالله خپل ځای کې راځي. هلته چې کله صورتونه راغلل هغې ځای کې بیا موږ تاسو وضاحت کوو. بلې خبرې تاسو راشي. دا چې دا آیت اوړي کې نازل دی او دا آیت جمعې کې نازل دی او دا په سفر کې نازل دی او دا په حضر کې نازل دی دا به انشاءالله موږ تاسې وایو. هلته دا تفصیلات خپل ذکر راځي بیا نمونې ذکر کوو. دا چې اوس د مکی او د مدني صورتونو په درمیان کې به موږ فرق سره کم کوو چې دا صورت مکی دی او که دا صورت مدني دی. اول قول دا دی علما لیکي چې اعتبار مخاطب لره دی. دی وی مکی صورت هغې صورت ته وایي چې ما کان فیه خطاب لاهل مکه چې په هغې کې مکیوالو ته خطاب وي دې ته مکی صورت وایي. او مدني صورت هغې ته وایي چې په هغې کې خطاب اهل مدینه ورته وي. دا یو قول شه. دویم قول دا دی وی اعتبار چې دی مکان النزول ته دی. وی مکی صورت دی ته وی
چې په مکه مکرمه کې نازل وي وما جاورها چې دغه گاوند ده او مدنی صورت هغې ته وایي چې مدینه منوره کې نازل وي وما جاورها. دریم قول دا دی تاسو ته ما وویلې دریم قول چې دا راجح قولو مکی صورت هغه دی چې نازل قبل الهجرت وي او مدنی صورت هغه دی چې نازل بعد الهجرت. دا راجح ده په دې باندې نیوکې نشته. دا نور چې څومره تعریفونه چا کړي په هغې باندې نیوکې دي. ځینې علماء کرامو بیا یو څه علایم ذکر کړي دي او څه نښې ذکر کړي دي چې مکي او مدني صورتونه باید موږ او تاسې ورباندې وپېژنو. اول علما لیکي یو قول دا دی وایي کوم صورت چې په هغې کې سجده وي نو دا مکي صورت دی، سجده د تلاوت. دویمه نښه دا ذکر کوي کوم صورت چې په هغې کې لفظ د کلا وي دا مکي صورت دی. دا 15 اولو سپارو کې لفظ د کلا نشته، دا د 15 نه بعد راغلی 3 ځایه تقریبا. درېیمه نښه دا وایي هر هغه صورت چې په هغې کې د یا ایها الناس خطاب موجود وي دا به مکي وي ما سوا د سوره حج نه. څلورمه نښه دا ذکر کوي هر هغه صورت چې په هغې کې قصص د انبیاو او د اممو غابره ووي د پخوانیو امتونو نو دا به مکي وي مدني به نه ما سوا د سوره بقرې نه چې د موسی علیه السلام واقعه پکې ده. پنځمه نښه دوی دا ذکر کوي هر هغه صورت چې په هغې کې واقعه د ابلیس وي مع آدم علیه السلام وایي دا صورت به مکي وي ما سوا د بقرې نه. شپږمه نښه دا ذکر کوي وایي کوم صورت چې د هغې شروع په حروفو هجاو شوي وي هغه مکي دی ما سوا د بقرې او د آل عمران نه. د دې شروع په حروفو هجاو شوی ده خو دا مدني دي مکي نه دي. دې ته ویلی کېږي ممیزات المکي من المدني. مکي صورت د مدني صورت نه سره کم جدا کوي نو دا یې ځینې نښې علما کرامو ذکر کړي دي. دویم ممیزات المدني من المکي. دا مدني صورت په د مکي نه جدا کېږي په څه شي باندې؟ نو وی هر هغه صورت چې په هغې کې فریضه و یا حد و د حد ذکر پکې و دا به مدني صورت وي. دویم هر صورت چې په هغې کې د منافقینو ذکر و دا به مدني وي ما سوا د عنکبوت نه. دریم هر صورت چې په هغې کې مجادله د اهل کتابو وه مناظرې د اهل کتابو سره وي دا به مدني صورت وي. څلورم نو دا درې هغه څه شی دي مولوي صاحبانو ممیزات المدني دي من المکي. بله مسله چې موږ او تاسو دې کې زده کوو هغه دا چې یو ګوره د قرآن کریم عام مضامین دي هغه موږ وایو وروستو. یو د قرآن کریم د دې سورتونو مضامین دي دا سورتونه په اعتبار د مضامینو سره فرق لري. د مکی سورت خپل مضامین دي د مدني سورت خپل مضامین دي چې د دې مضامینو په اعتبار هم دوی د یو بل نه بیلیږي او جدا کیږي. هغه لوی مضامین په مکی سورتونو کې کوم کوم دي؟ اول لویه دعوه چې دا په مکی سورتونو کې دا هغه دعوه د توحید ده. دعوه د توحید ده. او دا دعوه د توحید مولوي صاحبانو ثابتېږي په دلایلو. دلایل کوم دي؟ نو وروستو راځي مولوي صاحبانو هلته درته زه واضحه کومه په سلسله الدلایل کې. دلایل په غټه کچه باندې په دوه قسمه دي عقلي نقلي. عقلي بیا په دوه قسمه انفسي او آفاقي.
آفاقی بیا په درې قسمه، جوی دی او علوي دی او سفلي دی. دا سلسله دلایل کې درته وایم. نو اول مهمه دعوا او اول مهم مضمون چې دا په مدني صورتو مکی صورتونو کې دی، اثبات د دعوی د توحید. دویمه لویه دعوا اثبات د رسالت د نبی علیه السلام، دا په مکی صورتونو کې وي. دریمه دعوا اثبات صدق القرآن، د قرآن کریم صدق تسلیمول. څلورمه لویه دعوه چې په مکی صورتونو کې دا مجادله المشرکین بالدلائل العقلیه، مشرکانو سره مناظرې دي او د نبی علیه السلام خبرې به وي او دوی به نه منلې او محبوب ورته دلایل ویلې. نو مکی صورتونو کې مشرکانو سره لانجې دي. پنځمه دعوه چې مکی صورتونو کې د هغه دعوه د بعث بعد الموت ده. دا مشرکان خو بعث بعد الموت نه من، اهل کتاب خو منه، دوی منکر وه. نو تاسو چې مکی صورتونو کې وګورئ اکثرا د بعث بعد الموت دلایل وي چې مرګ نه بعد دوباره ژوند شته. شپږمه دعوه ذکر عذاب النار للتخویف، د جهنم او د اور عذاب ذکر کیږي، مقصود په دې کې تخویف وي. اومه لویه دعوه چې مکی صورتونو کې دا قصص د انبیاء کرامو د مخکنو امتونو د پاره د وعظ او نصیحت او د پاره د مختلفو مقاصدو. نو دا تاسو ځان سره دا غټ غټ ټکي زده کوئ. مکی صورتونو کې کومې کومې خبرې، هر مکی صورت چې تاسو راواړوئ نو دا شپږو خبرې غټې غټې پکې دي. اثبات التوحید مع الدلائل، اثبات الرسالت، اثبات صدق القرآن د قرآن کریم صداقت، مجادله د مشرکینو سره په دلایل عقلیو، ذکر د بعث بعد الموت دغه دعوه او دغه اثبات، ذکر د عذاب دی او د اور، او دارنګ ذکر د چا د مخکنو امتونو او دغه عذابونه. دا شیان په مکی صورتونو کې بیانېږي، دا یو غټ مضامین دي. خدا دا اورېدو مسلې نه دي، دا چې کله بیا تاسو لاړلی او یا عام ساده تلاوت د قرآن کریم مو کو ساده، نو چې کله پاسې لیکلي چې دا صورت مکی دی نو لاندې چې تلاوت دې شروع کړو نو بیا ورته ګوره. دقه خبرې به درته مخې ته راځي. د الله تعالی د یووالي دلایل به، د صدق د قرآن دلایل به، د نبی علیه السلام د صدق دلایل به، بعث بعد الموت به، د اور عذاب به، دا شیان بیانېږي په مکي صورتونو کې. هغه دې چې تاسو ذهن چلیږي ورباندې هلته وګورئ. او کومې دعوې چې بیانېږي په مدني صورتونو کې نو هغه ډېرې دي، خو لیکن غټې دعوې په هغې کې څلور دي. اول دعوه د توحید ده، دعوه د رسالت ده، صدق القرآن ده، بعث بعد الموت ده، او د دې څلورو مهمو دعوو سره د دې څلورو مهمو دعوو سره دو دعوی مهمې نورې دي چې دعوه د جهاد فی سبیل الله ده او دعوه د انفاق فی سبیل الله ده. جهاد او انفاق دا په مدني صورتونو کې بیانېږي د دې څلورو دعوو ترڅنګ. او د هغې لامل څه شی دی؟ وجه هم دا ده چې دا مخکې دوه دا څلور دعوې چې دي، دعوه د توحید دا بیان که نو ټول خو یې در سره نه مني. د صدق الرسول دعوه بیان که ځینې به در سره ومني او نور به یې نه مني، چې نه مني تکلیف در رسوي، نه دي پریدي دعوت ته، نه دي پریدي نشر و اشاعت ته، نو څه به کوې؟ خاندې به ورته، لاسونه به دې تړلي وي. نه 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 نه، دا دوه کارونو نه کار واخله. مال مصرف که د پاره د نشر د دغې دعوې، او ځان مصرف که د پاره د نشر د دې دعوې. جهاد وکړه او انفاق وکړه، دا دعوې به په ښایسته طریقې باندې نشر شي او خورې به شي. نو دا دوه دعوې چې ذکر کېږي مولوي صاحبانو، مقصود په دې کې څه شی دی؟ چې دا دعوې په څه طریقې نافظې شي. او بیا چې مدني صورتونو ته وګورې نو په دې کې مباحث شته او په دې کې مضامین شته په مدني صورتونو کې. دا میک څنګه دا شور دی پکې که څه بله دا تې وباسه، دا دغه لږ رانږدې که ټلیفون دا بیا چک کوي، نه پوهېږم څنګه شور کوي. دا د دې میک کوم یو دا دی که هغه نو شور راځي ورسره، نه پوهېږم دا میکس هم نه ورکوي. پرون خو شور نه و پکې، پرون اواز څپه و. او بیا تفصیلي دعوې چې راځي مولوي صاحبانو، تفصیلي
نو ګوره په مدني صورتونو کې بیان د عباداتو جزئیه او د معاملات دي، حدود دي، د بقا د نظام دپاره موارث دي، هغه علاقې دولي دي، فی الحروب د ملکونو په منځ کې سفارتي اړیکې وغیره، دا شیان چې دی په دې مدني صورتونو کې بیانیږي. او په ټولو کې نو ټولو کې خو درته تفصیلا بیانوم، او که خدای تعالی ژوندي ورسولو سورې بقرې ته، نو دا چې د ابتدا نه واخله تر انتها پورې د صورت خلاصه څه شی ده، هغه غټ غټ ټکي به درته زه راغونډ کم چې په هغې کې دا ټول تشکیل د نظام پروت دی، چې نظام باید څنګه تشکیل شي، نظام باید څه رقم جوړ شي. دا به انشاءالله تاسو ته زه د بقرې صورت په ابتدا کې ذکر کړم. دریم مولوي صاحبانو دي ازمنة النزول. ازمنة النزول، ازمنة النزول دا معنا چې زمانه د نزول څه شی ده. قرآن کریم کله نازل شو، کله نازل شو، دې ته ازمنة النزول وایي. نو په دې کې یوه مسله چې موږ تاسو ته ذکر کیږي، علماء ذکر کوي، هغه مسله دا د چا د اول ما نزل او د آخر ما نزل. اول کوم یو صورت یا کوم آیت راغلی د قرآن کریم، آخر کوم یو راغلی، دا مسله دلته ذکر کیږي. نو د اول ما نزل په باره کې اقوال دي، چې یو دا دی چې اقرأ بسم ربک الذي خلق، ټول نه د دې صورت یو څو آیتونه د سوره علق، دا اول ما نزل دی. او دلیل د دې دپاره څه شی دی مولوي صاحبانو؟ هغه حدیث چې امام بخاري باب کیف کان بدء الوحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته راخستی. عایشه رضی الله عنها د حدیث راویه ده، مبارکه فرمای چې اول ما بدأ به رسول الله صلی الله علیه وسلم من الوحی الرؤیا الصالحه. اول چې نبی علیہ السلام ته د وحی ابتدا کېدله نو نیک نیک خوبونه وه، محبوب به نیک نیک خوبونه لیدل. په دې دوران کې یو خوب به نبی علیہ السلام نه لیده، مګر دا خوب به د مبارک رښتیا کېده د سبا په شان. بیا وایي ځان ته کېدل ورته خوښ شول چې د خلکو نه باید ځان ته یم. کله بلال غار حرا کې به ناستو، مبارک به عبادت ته رب العالمین کو، یو وخت داسې راغی هلته به توخه به ځان سره وړې وه چې خلاصه به شو، بیرته به راغی، بیا به توخه ځان سره ویوړله. نو یو وخت داسې راغی چې جبریل علیه السلام ورته راغی او محبوب ته فرمای اقرأ. نبی علیہ السلام ورته ما انا بقارئ، زه لوستونکی نه یم. محبوب فرمایي چې فاخذني فغطوني، زه یې ونیولم، زور یې راته راکړ، ځان ته یې رانږدې کړم، تر دې چې تکلیف یې راته راورسو، بې خوشې کړم. دا کار څو کرتې وشو، په اخره کې راته وویلې چې اقرأ بسم ربک الذي خلق. د دغه حدیث د صحیح بخاري نه چې په اول جلد اومه صفحه باندې امام بخاري رحمت الله علیه راخستی دی، نو هغه دا معلومیږي چې اول ما نزل څه شی دی؟ سوره اقرأ. هم ټول نه څو آیتونه. دویم قول دا دی چې اول ما نزل دا روایت د بخاري او د مسلم دی، دا یا ایها المدثر دا صورت دی. او دلیل د دې دپاره څه شی دی؟ دلیل دا دی حدیث امام مسلم راخستی. اوزاعي وایي ما د یحیی نه اورېدلي، هغوی ما د ابو سلمه نه پوښتنه وکړه چې ای القرآن انزل، دغه لرې کمیک، ای القرآن انزل، کوم یو قرآن کریم اول نازل شوی؟ وی مبارک راته په جواب کې وویلي چې یا ایها المدثر. وی ما ورته ویل چې اقرأ دا نه دی، وی راته ویل چې نه یا ایها المدثر نازل دی اوله کې. نو څوک وایي چې اول ما نزل اقرأ دی، او څوک وایي چې اول ما نزل چې دی دا سوره مدثر دی. نو دې کې علماء کرام تطبیق کوي. یو تطبیق په دې طریقه باندې کوي، کوم روایت کې چې راځي چې اول ما نزل دا سوره مدثر دی، نو مقصد دا دی چې اول ما نزلت تماما، یعنی د قرآن کریم هغه صورت چې اول ټول نازل شوی، یعنی ټول مکمل چې اول نازل شوی، نو هغه سوره مدثر دی. او هر چې سوره اقرأ دی نو هغه خو ټول نه دی نازل کنه، یو څو آیتونه اوله کې نازل شوي وه. یو تطبیق علماء کرام په دې طریقه باندې کوي. دویم تطبیق داسې کوي چې دا اول ما نزل چې دی دا په روایت د بخاري کې راځي اقرأ دی،
او دویم روایت د جابر رضی الله عنه کې راځي چې هغه سوره مدثر دی. نو دې ځکه تطبیق په دې طریقه باندې کو اول ما نزل قبل فترة الوحي، نو هغه سوره اقرأ او دغه څو آیتونه و، او اول ما نزل بعد فترة الوحي نو هغه څه شی و؟ سوره مدثر و. فترة الوحي څه معنا مولوي صاحبانو؟ کله چې نبی علیہ السلام ته په غار حرا کې وحی راغله او دا صورت راغی اقرأ بسم ربک الذی خلق، نو یو څه معنا دا وحی، یو څه زمانه دا وحی بنده و، وحی د جبرئیل علیہ السلام بنده و. نو چې وحی د جبرئیل علیہ السلام بنده و یو څه زمانه، دې زمانی ته ویل کېږي زمانه د فترت ته وحی. بیا دوباره بیرته دا سلسله د نزول د وحی شروع شوله. نو ګوره قبل فترة الوحی چې اول صورت نازل و هغه سوره اقرأ و، او دا بعد فترة الوحی چې دویم بیا صورت نازل شه نو هغه څه شی و؟ یا ایها المدثر و. نو دا اولیت په دې معنا ده، اول ما نزل قبل فترة الوحی هغه اقرأ، اول ما نزل بعد فترة الوحی هغه څه شی دی؟ یا ایها المدثر. دا دویم تطبیق دی. دریم تطبیق علماء کرام دا کوي چې اول ما نزل للنبوه هغه سوره اقرأ دی، او اول ما نزل للرساله هغه سوره مدثر دی. او دریم قول دیزی که بیا علما دا ذکر کی چې اول ما نزل دا سوره فاتحه نه، خو لیکن دا عمده قول نه دی. عمده قول هغه دی چې کوم تاسو ته ما ذکر ک. او څوک وایي چې اول ما نزل دا بسم الله الرحمن الرحیم دی، خو دا دواړه مرسل قولونه دي. او مرفوع روایت هغه د صحیح بخاری او د صحیح مسلم چې تاسو ته مخکې ما ذکر کړل. آخر ما نزل، آخرانه کوم آیت یا کوم یو صورت نازل شوی. امام بخاری رحمت الله علیه نے یو قول دا نقل دی، وی آخری چې را نقل دی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت دی، وی آخری آیتونه چې را نقل دی هغه دا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین. دویم قول دا دی چې هغه دا آیتونه دي د سوره بقره 201 واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. دریم قول دا دی سعید ابن مسیب وی دا آیتونه دی اذا تداینتم بدین 202 بقره. او سلورم قول پکې دا دی براء ابن مسیب وی چې آخرنی آیتونه چې نازل دي هغه خاتمه د سورة النساء ده، قل الله یفتیکم یستفتونک قل الله یفتیکم. او پنځم قول دا دی چې آخر ما نزل د سوره توبه دا آخری آیتونه دي لقد جاءکم رسول من انفسکم. شپږم قول دا دی وی سوره مائده ده. اوم قول دا دی د آل عمران آخری رکوع ده. نو داغه د آخر ما نزل یا آخر ما نزل په باره کې اتم قول چې امام بخاری را نقل کړی وی د سورة النساء دا آیت کریمه ده چې دا آخرنه نازل ده. آخرنه ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظیما. نهم قول پکې دا دی وی دا آیت آخر ما نزل دا صورت دی اذا جاء نصر الله والفتح. بهر تقدیر اقوال دي د علماء کرامو چې آخر ما نزل یا آخر ما نزل دا کم صورتونه دي، کم صورتونه آخری نازل دي. چې کلم پدیزی کې پدیزی باندې مازغه خلاص شول نو اوس راشي مولوی صاحبانو دیزی ته دا د تفسیر تعریف مونږ او تاسو وکا هو علم يبحث فيه عن احوال الكتاب العظيم من جهة نزوله وسنده واداء الفاظه ومعانيه المتعلقة بالالفاظ والاحكام واحوال النزول. د دې تفسیر سره مولوی صاحبانو یو دویمه خبره مونږ او تاسو زده کو ترجمه. پوسټر چې خلک لیکلته پکې لیکلي ترجمه او تفسیر، ترجمه او تفسیر. دا ترجمه چاته ویل کېږي؟ اصل کې دا ترجمه مولوی صاحبانو ترجمه یترجم ترجمتن دا د فعل لا یفعل فعللتن راواخلی ترجمه. نو دا بفتح الجیم، بفتح الجیم. ځینې خلک ترجمه وایي، ښه دا ترجمه ویل غلط دي، لکه ترجمه کو، ترجمه غلطه ده، ترجمه وایه بفتح الجیم په جیم باندې زور ترجمه.
نو ترجمه دی باره کې علما لیکي دا په دوه قسمه ده. یوه ترجمه حرفي ده او دویمه ترجمه تفسیری ده. ترجمه حرفي چاته ویلی کیږي؟ نقل الالفاظ من لغة الى لغة بحيث يكون النظم موافق للنظم والترتيب موافق للترتيب. دقت سره واورئ. ترجمه حرفي دی ته وایي نقل د الفاظو دی د یو لغت نه بل لغت ته په داسې انداز کې چې نظم مطابق د نظم وي او ترتیب مطابق د چا وي، دې ته ترجمه حرفي وایي. لکه مثلا اسانه چې ذهن کې مو کینی دا کافیه کې په هدایت النحو یا د نحو په نورو کتابونو کې موږ کلمې تعریف کوو که نه. کلمه چا ته وایي؟ لفظ وضع لمعنى مفرد. کلمه دې ته وایي لفظ وضع لمعنى. اوس ترجمه حرفي چاته وایي؟ ترجمه حرفي دې ته وایي الکلمة کلمه لفظ هغه ملفوظ د انسان ده وضع چې دا به وضع کړی شوي وي لمعنى مفردن د معنا مفرد د پاره د معنا مفرد د پاره دې ته ویل کېږي ترجمه حرفي. ګوره یو لغت ته نقل که بل لغت ته عربي دې نقل کړه پښتو ته خو په داسې انداز کې چې نظم په خپل ځای پاتې شه او ترتیب په خپل ځای پاتې شه. کومه معنا کم لفظ چې په عربي کې و همغه دې په پښتو کې مو ویلې چې کم ترتیب باندې کم لفظ کم ځای کې په عربي کې و په همغه انداز دې په پښتو کې مو ویلې نو دې ته ویل کېږي ترجمه حرفي. څه شی ورته وایي؟ نقلول د یو لغت بل لغت ته په داسې انداز کې چې نظم د ژبې پښتو مثلا دا موافق وي د نظم د عربۍ سره او ترتیب مطابق وي د ترتیب د چا سره د عربۍ سره دې ته وایي ترجمه حرفي. ترجمه تفسیری یا ترجمه معنی دې ته ویل کېږي هغه چې د بیان معنی الکلام بلغت الاخرى من غیر الترتیب بیان د معنا د چا دی د کلام دی په بل ژبه بغیر الترتیب بغیر د چا نه بغیر د ترتیب نه دې ته ویل کېږي ترجمه تفسیری. لکه مثلا هغه چې دی ویل الکلمة لفظ د معنی مفردین ټکي په ټکي معنا دې موکړله په پښتو کې نو دې ته څه شی وایي؟ ترجمه حرفي وایي. او څوک را ولګېدل او هغه وایي چې هلکه هغه لفظ چې د یوې معنا دپاره وضع کړی شوی وي هغې ته کلمه وایي. هغه لفظ چې د یوې معنا دپاره وضع کړی شوی وي هغې ته څه شی وایي؟ کلمه وایي. نو ګوره هغه کوم تعریف چې موږ تاسې کړی و لفظونو د علی معنا مفردین د نظم او د معنا لحاظ دې پکې وکړه. هلته معنا مفردین ګوره اخیره کې او دلته معنا مفرده په چا کې ویلې په اوله کې ویلې ولیکن ګوره تعبیر خو دې وکړه د یوې ژبې نه په بلې ژبې سره نو دې ته ویلې کېږي ترجمه تفسیري او دې ته ویلې کېږي ترجمه. دا موږ او تاسو نه یو، موږ او تاسو چې کله رالګېږو ترجمه کوو د عربۍ ژبې په پښتو کې یا په پارسۍ کې یا په یو بله ژبه کې تعبیر چې موږ او تاسې کوو نو موږ او تاسې سر خوړلی په دې ټوله ژبه کې که څوک عربي زده کوي هغوی رالګېږي دوی تعبیر څه شی کوي د معنا حرفی کوي دا ترجمه حرفي کوي. اثر کم چې په عربۍ کې وي همقسې دی په پښتو کې هم رالګېږي ځان ته سوچ کوي چې او که دی د پښتو نه عربۍ ته وړي یعنی په عربۍ تلفظ کوي نو دا کم الفاظ چې د په ذهن کې په پښتو کې پراته دي همغه الفاظو نه دی تعبیر په چا سره کوي؟ په عربۍ سره کوي. کوشش کوي چې دغه الفاظ ترجمه کم عربۍ او سره د دې نه چې د هرې ژبې خپله محاوره ده. دا ضرور نه ده چې ته د هر ځای کې ترجمه حرفي وکړې نه مقصد بیان کوه دغه شی دی خبره ختمه. دا د مهماتو نه ده د کتابونو کې د ترجمو کې بعضې شیان راځي نو دا مهم ټکی دی دا مولوي صاحبانو باید تاسو زده کوئ. دې ته ویلی کېږي ترجمه حرفي او دې ته ویلی دې بلې ته ویلی کېږي ترجمه تفسیري. نو دا هغه دویم تعریف چې موږ او تاسو دې ځای کې وکړه دویم مبحث چې موږ او تاسو دې ځای کې بیان کا د قرآن کریم تعریف لغتا اصطلاحا موضوع د قرآن کریم او غرض د قرآن کریم آسامی د قرآن کریم څنګ سره تعریف د تفسیر او ورسره تعریف د ترجمه چاته ویلی کېږي او تفسیر چاته ویلی کېږي دا خبرې موږ تاسو ځان سره یادې کړلې. بل مبحث دا وایو بیا په دې باندې بس کوو هغه دا د مولوي صاحبانو
چې د تاویل او د تفسیر په درمیان کې څه فرق دی. ګوره د تفسیر معنا لغوي خو مونږ بیان کړه. تاویل چاته ویلی کېږي نو دام د اول یؤول تأویلا نه باب تفعیل دی. د دې معنا د رجوع. متقدمین علما تاویل چاته وی نو د دوی په نسبت باندې تاویل عبارت دی وی هو رجع الآیات الى احد المعانی المحتمله. رجع د آیت دا یو د معانیو محتملو ته دې ته تاویل ویلی کېږي. مثلا د یو آیت یا د یو لغت ډېر احتمالات دي او ته راولګېږې د آیت راجع کې د دغې ډېرو احتمالاتو نه یو احتمال ته دې ته ویلی کېږي تاویل. متأخرین علما بیا وی تاویل چاته وی صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح. صرف کول د لفظ دی د معنا راجح نه معنا مرجوح ته. دې ته وی تاویل ویلی کېږي. د دې تاویل او د تفسیر په درمیان کې سره څه فرق دی نو دې کې د علماو اقوال دي. ځینې علما وایي چې د تاویل او د تفسیر په درمیان کې فرق نشته. د تاویل اطلاق په تفسیر کیږي او د تفسیر اطلاق په تاویل کیږي. دویم قول دا دی چې د دوانو په درمیان کې فرق دی. فرق امام راغب وایي چې د تاویل او د تفسیر په درمیان کې دا فرق په عموم او خصوص سره دی. هلکه عموم او خصوص څه معنا دا تاسو د منطق په کتابونو کې ویلي دي که نه؟ درته تیره ده. د دو کلیینو په درمیان کې چې نسبتونه راځي نو هغه څلور وي. څلور. کله د دو کلیینو په درمیان کې نسبت ته تباین وي، کله نسبت ته مساوات وي، کله نسبت ته عموم خصوص من وجه وي، او کله نسبت ته عموم خصوص مطلق وي. نسبت ته تباین چاته ویلی کېږي نو تاسې ویلی دي چې دوه کلیین دي، دا یو کلی به د دې بل کلی په هېڅ یو فرد نه صادقېږي او دا بل کلی به د دې بل کلی په هېڅ یو فرد نه صادقېږي. دې ته ویلی کېږي نسبت د تباین او صادقېږي به په دې کې دواړو صورتونو کې سالبې کلیې. لا شیء من الانسان بحجر ولا شیء من الحجر بانسان. مساوات نسبت دې ته وایي دو کلیین دي، دو کلیین، او د دې دو کلیینو په درمیان کې نسبت دی. دا یو کلی به د دې بل کلی په ټولو افرادو باندې صادقېږي او دا بل کلی به د دې بل کلی په ټولو افرادو باندې صادقېږي او دې ځای کې صادقېږي څه شی؟ دوه قضیې موجبې کلیې لکه انسان او ناطق. کل ناطق انسانون او کل انسان ناطق. الکه هر ناطق انسان دی او هر انسان دا څه شی دی؟ ناطق. هر ناطق انسان دی او هر انسان نو دا نسبت ته مساوات. عموم خصوص مطلق دې ته ویلی کېږي. دا مطلق چې راځي دا مطلق په معنا د کامل سره. نو کامل څه معنا؟ په دې کې چې دا کم عموم دی دا عموم هم کامل دی او چې کم خصوص پکې دی دا خصوص هم کامل دی. نو په عموم خصوص من وجه کې مولوي صاحبانو دا دو ماده غواړي، یو د اجتماع ماده غواړي، بل د افتراق ماده. ماده د اجتماع دا د اخص طرف نه وي او صادقېږي په دې صورت کې موجبه کلیه. او موږ تاسې ویو لکه مثلا کل ناطق حیوانون، کل ناطق او ماده د افتراق د اعم د طرف نه. نو تاسو وایي که نه چې بعض الحیوان لیس بناطق، بعض حیوان ناطق نه ده. دا خبره څرګنده ده چې بعض حیوان څه شی دی؟ ناطق نه دی، بل شی به وي. او عموم خصوص من وجه مولوي صاحبانو په دې کې عموما من وجه دی او خصوصا من وجه دی. درې مادې غواړي، یو ماده د اجتماع غواړي او دو مادې د چا غواړي؟ د افتراق. چې کله مو دا وپېژندله دا څلور نسبتونه نو څوک وایي چې دلته د چا په درمیان کې
د تاویل او د تفسیر په درمیان کې نسبت د عموم و خصوص ته امام راغب وی په دې طریقه باندې تفسیر اعم دی د تاویل نه. نو داسې ووایي چې کل تاویلین تفسیرونه، خو داسې نه دی چې هر تفسیر د تاویل وي. دویم قول دا د تفسیر ویلی کېږي بیان معنی اللفظ بحیث لا یحتمل غیره. یو څوک راولګېده د لفظ معنی بیان کړله، د لفظ معنی بیان کړله په داسې انداز کې چې دا د بلې معنی احتمال پکې نه و. او تاویل بیا دې ته ویلی کېږي صرف د معنا دی یا د لفظ دی احتمال واحد ته په مابین د احتمالاتو متعدده وکړي. دریم قول د امام ابو منصور ماتوریدی رحمت الله علیه دی. هغه مبارک وی چې هلکه تفسیر چاته ویلی کېږي؟ وی تفسیر القطع بان مراد الله تعالی هذا هو هذا بعینه، او تاویل بیا هغې ته وی چې په هغې کې قطعیت نه وي، تفسیر کې قطعیت وي، او تاویل دې ته وی چې دې کې څه شی نه وي، قطعیت نه وي. تاسو خبرې شولې. درې څلورم قول ابو طالب ثعلبي وی چې د یو صوفي و او مفسر او محقق و. دی وی تفسیر بیان ظاهر اللفظ او تاویل بیان باطن اللفظ. تفسیر چاته وی؟ ظاهر د لفظ بیان کې ظاهری ترجمه یې وکړي دې ته تفسیر وی، او تاویل دې ته ویلی کېږي چې د باطن ترجمه وکړي، باطنی معنا بیان کړي. او د دې دپاره مثال خارج کې شته. تاسو وګورئ مولوي صاحبانو، دا چې موږ تاسو د حضرت خضر علیه السلام واقعه او د حضرت موسی علیه السلام واقعه ویو، نو د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام په باره کې دا راځي چې خضر علیه السلام لاړ ماشوم قتل ک. نو چې ماشوم قتل ک، موسی علیه السلام ورته وویلې چې تا یو نفس زکی قتل ک بغیر نفس، د کې څه مشکل وه، څه پیښې کړې وه. نو دې ځکه علماو لیکلي دي یو خو ظاهر دی، ظاهر دا معنا چې خضر علیه السلام لاړ ماشوم قتل ک. باطن دا دی وی دې ځکه مراد د ماشوم نه هغه نفس دی چې کم نفس مطبوع دی بالکفر، مطبوع بالکفر دی، وی دا ظاهري ماشوم ته نه دی مراد. او د همدې وجې نه انسان چې کمال ته رسیږي نو دا په هغه صورت کې رسیږي چې کله دی دا خپل نفس قتل کی، نفس ته قتل که کدورات نه اوتل مزکه او مطهر وګرځېده، نو دلته چې دی ته به د مخلصینو بندګانو نه وګرځېږي، د خدای تعالی د دوستانو نه بشې. کمال په دې صورت کې انسان حاصلوي چې نفس ته قتل که. وایي ګوره ذکر د چا دی؟ ماشوم دی، او مراد ته نه څه شی دی؟ نفس. دا باطن دی. ظاهر هغه دی چې ماشوم نه ماشوم مراد، باطن دا دی. دا تفسیرونو کې تاسو ته وروسته وایم انشاءالله. نو دې ځکه وایي ته نه مراد دا دی. یا لکه هلته راځي د دې کشتۍ په باره کې د نفس احوال تاسو ته ما بیان کړي دي. او دویم چې راځي مولوي صاحبانو د کشتۍ مسله راځي، نو علما د ظاهر خو وایي چې خضر علیه السلام لاړه او کشتۍ ماته کړه، او بیا وویل چې دا کشتۍ مې دې دپاره ماته کړله چې هلته یو ظالم بادشاه و، هغه باره کشتۍ غصب کوله، نو ما اراده وکړه چې دا عیبجنه کړم او دا کشتۍ وانخلي. نو د ظاهر علما خو وایي چې مراد دا دی. صوفیه کرام وایي چې دې ځای کې مراد د کشتۍ نه هغه عمل دی، هغه څه شی دی، او مراد د ظالم بادشاه نه چې اخوا ته ناست دی نو دا شیطان دی. دا شیطان هر وخت را لګېږي چې دا کشتۍ څه شی کړي، د عمل د عمل دی واخلي، ریا پکې را پیدا کی، سمعت پکې را پیدا کی. ولیکن دغه عمل چې ستا درګاه د قبولیت ته رسیږي او رب العالمین په خوشحالیږي، نو قبولیت ته په هغه صورت کې رسیږي چې کله په دې عمل کې کسر او ماتوالی موجود وي، کله چې عمل کې انکساري وه، عاجزي وه خدای تعالی ته، سوال او زاری وه، نو بیا په دې صورت کې څه شی وي؟ دا عمل به د قبولیت درګاه ته رسیږي او د شیطان نه به بچو. که په عمل غرش وي، په عمل غرش وي، نو بس غر کې پکې تباهي. نو دا علما د ظاهر را لګیږي، هغې چې دی د ظاهر بیان کوي، او علما د تصوف را لګیږي، او صوفیه کرام خپله معنا کوي. نو دې ته تاویل ویلی کېږي، د باطن د لفظ بیان او تفسیر د ظاهر د لفظ بیان. او دا نمونې تاسو ته دوه ما وویلې.
او دا چې دي کې مراد د عمل نه چې دی د چا نه د کشتۍ نه عمل دی او کسر نه مراد دا دی چې عمل کې کسر او ماتوالی وي نو دا تاسو ته د مکاتب شریفو په درسونو کې ما ذکر کړي دي امام رباني رحمت الله علیه وی رښتونی او حقیقي صوفي هغه دی چې په 100 کالو کې اندې په دې فکر وي د خپل ذوق ته چې په دې 100 کلونو کې یا ډیره موده زما دا د ښې اوږې فرښتې د سره قلم اوچت کړی نه دی او هر چې زما دا د چپې اوږې فرښته ده نو دا دایم ناسته ده په لیکلو باندې مصروفه ده ذوق یې داسې وي چې اول خدای خو دا معنا نه چې د عمل نه کوي عمل خو کوي منځونه هم کوي تلاوتونه هم کوي نیک اعمال هم کوي متبع د شریعت هم وي خو دا کم نیک اعمال چې دی کوي دی د خپلو نیکو اعمالو ته په دې نظر ګوري چې دغه نیک اعمال زما دا لایق د دې نه دي چې د ښي طرف اوږه د قلم راوچت کړي دا ملک او زما دا نیک اعمال دي ولیکي یعنی دا د دې لایق دي نه چې دا ولیکلی شي د قبولیت لایق نه دي نو چې د چا په ذوق کې دا خبره پرته وه او د خپل عمل ته دومره د کسر په نظر باندې کتلې نو کمال په دغې ټکي کې دی نو خضر علیہ السلام کشتۍ ماته کړه د عمل کشتۍ وه او دا کشتۍ قبولیت ته کله رسیږي چې کله کسر پکې راشي نو چې کسر نه راغلی او ته کوشش دا کوي چې زه د په کمال مشرف شم او کسر نه راغلی او ته په دې فکر باندې چې زه یو با کمال انسان یم نو داسې جنون دی داسې لیونتوب دی هېڅ کله تاسو ته ګوره بار بار دا توصیه ما کړي هېڅ کله نه خپل عمل ته غره شئ هېڅ کله نه خپل علم ته غره شئ هېڅ کله نه خپله تقوا ته غره شئ چې دا کم شیان ستاسو مخې ته راځي او تېرېږي دا غم ځان سره وکړي چې ځان خو مې ستړی که بل کار نه م پې وتلی یم روزګار هم رانه پاتې دی د دنیا مزدوري هم رانه پاتې دی د دنیا ګټل هم رانه پاتې دي نو دا مې کړل خدای نو قبول به وي درته که نه به دا مهم ټکی دی چې دا خوف د انسان سره او د خپل عمل ته انسان داسې په دې نظر وګوري چې دا عمل ما ډېر ناقص او کمزوری دی دا د دې لایق نه دی چې رب العالمین یې قبول کړي نو کمال دا دی ګټه دې شي کېده او که داسې نه وه 2 رکعاته دې مونځ وکړل او بیا په دې انتظار و چې د خیره کشفونه به کله راشي او چېرته نیم ساعت ته مطالعه وکړل او بیا په دې انتظار باندې وې د خیره سره چې هو دغه دی اوس شیخ الکل فی الکل رانه جوړ شي او یا دې چېرته یو کتاب درس که سر خوړلی او بیا په دې فکر باندې وې که نه چې د چرګ غوندې دی دا قدم ډېر په دیوال باندې په دمه دمه یې خو د خیره چې دا اوس رانه لاندې ړنګ نه شي نو دا خو کمال نه دی دا هلاکت دی دا بربادي ده دا د نفس اماره غلامي ده ته اوس هم د نفس اماره په گرفت کې بنده دا خو وړې خبرې دي که دا څومره کمالات دی او بنده ته عطوا شي چې انتها د دې کمالاتو تاسو ته بل ور د مکتوبات شریف درس کې ما وویلې چې یو سالک مشرف شي په هغه وصل عریان د رب العالمین باندې نو امام رباني رحمت الله علیه لیکلي دي چې د کاملینو دپاره یا د دې سلسلې مبارکې عالیې ابتدا کې وی سالک هغه خوند او لذت او وصل او مزه محسوسوي او په آخر د دې کې بیا بېمزیږي بی خوندی په د خپل باطن کې محسوسوي او یا وی په اوله کې د دې لارې هغه وجد وي حسباني او په انتها کې د دې چې دی وجد سالک لروي سالک کمال موندلی دی حقیقي کمال حاصل کړی او رب العالمین ته وصل شوی خدای په د خپل باطن ته چې ګوري او د خپل ځان ته ګوري او د خپلو اعمالو ته ګوري نو ډېر د خپل ځان د خپل ذوق په اعتبار سره د دې نه چې واصل دی د رب العالمین نه بعید شماري نو کمال دغه ټکی دی دا کمال دی باټې چېرته ونه وهئ هلاک بشئ تباه او برباد بشئ هېڅ کله هم چېرته داسې جرأت ونه کوئ بس چې کم ټکی مو زده که بس دا فکر وکړه چې رب العالمین د دغې شي لایق نه وم خو بس تا فرضو راباندې دې وکړله یو ټکی مې زده که د دې لایق نه وم چې 2 رکعاته مونځ مې کړی خو بس تا توفیق راکړه او دغه دې مونځ مې وکړه د دې لایق نه وم چې د شپې تهجدو ته راپورته شوی بس تا توفیق راکړه او راپورته شوم او که توفیق دې نه وی راکړی خو نو زه هم نورو غافلینو غوندې اوږد پروت وم خو تا توفیق راکړه چې دغه د 2 رکعاته مونځ مې وکړه په دې وخت دا سلسله مخې ته یوسه کمال دې ټکي کې دی او چې چغې رمباړې وهې که نه په رمباړو کې کمال نشته دی ځان بغیر کو هلاک کې ښه هېڅ څه شی هم درنه نه جوړېږي راځي ورپسې مولي صاحبانو نو دا د ابو طالب قولو 5م قول امام راغب راخستی دی هغه وایي چې د تفسیر استعمال راځي په بیان د معانیو د کتاب الله کې په اعتبار د هغه معانیو مشکلو او د تاویل استعمال راځي په معانیو د کتاب کې په اعتبار د بیان د چا د هغې معانیو د مجمله د معانیو د چا د مجمل
په دې باندې مو مازغه خلاص شول. شپږم قول دا دی وایي تفسیر چاته وایي؟ تفسیر یتعلق بالروایات او تعویل دې ته وایي چې دغې تعلق د درایت سره دی. تفسیر دې ته وایي یو څوک رالګیا دی روایات رانقلی، څه شی رانقلی، او تعویل دې ته ویلی کېږي هغه د درایت او د علم سره په دې الفاظو په دې روایاتو کې دننه لګیا دی، هغه فهم را حاصلی ځان ته دې ته وایي درایت وایي. اووم قول علما دا ذکر کوي تفسیر چاته وایي؟ مقصور بالاتباع والسماع. تفسیر هغه دی چې مقصور په سماع پورې وي، او تعویل ما یتعلق بالاجتهاد والاستنباط دا هغې ته وایي چې د هغې تعلق د اجتهاد سره وي او د هغې تعلق د چا سره وي؟ د استنباط سره. دې ته ویلی کېږي تعویل او دې ته ویلی کېږي تفسیر. نو چې هره معنا مو پکې زده کېدله کمال دی. چې دا کمې مې درته وکړلې. د دې تعویل او د دغې تفسیر ترڅنګ مولوي صاحبانو یو شی بل دی، هغې ته تحریف وایي. هغې ته څه شی وایي؟ تحریف. تحریف چاته ویلی کېږي؟ نو تحریف دا د حرف نه اخیستلی شوی، او تاسو کتابونو کې ویلي دي چې حرف په لغت کې طرف ته وایي. حرف په لغت کې طرف ته وایي. په اصطلاح کې تحریف چاته وایي؟ نو اصطلاحي تعریف دا د مولوي صاحبانو یو آیت دی په هغې کې 2 یا 3 احتماله وي، او ترا اولګېږي دغه آیت د دې احتمال نه واړی بل احتمال ته چې هغه کم مرجوح احتمال دی، دې ته دوی تعویل وایي، دې ته دوی تحریف وایي. علامه علوسی رحمت الله علیه لیکلی دی تحریف 2 قسمه دی، یو تحریف لفظي دی او دویم تحریف معنوي دی. تعریف لفظي چاته ویلی کېږي؟ اهمال د لفظ مهمل پرېښودل، لفظ مهمل پرېښودل دې ته ویلی کېږي تحریف لفظي. یا یو څوک راولګېږي لفظ په بل لفظ باندې بدل کړي، دې ته ویلی کېږي تحریف لفظي. یو لفظ دی د قرآن کریم معنا شته مهمل دی پرېښوده، خو دا هغه معنا نه غیر د متشابهاتو نه خبره کوو. چې د متشابهاتو خبره ده نو هلته خو موږ تاسې ویو عقیده دا ده چې وما یعلم تاویله الا الله. غیر د متشابهاتو نه اهمال د لفظ دا تحریف دی، یا بدلول دی یو لفظ په بل لفظ باندې، دا تحریف دی، دې ته لفظي تحریف وایي. او معنوي تحریف دې ته ویلی کېږي مولوي صاحبانو چې یو لفظ ته مایله کې د معنا صریح نه معنا غیر صریح ته، یا اجرا د کلامو کې په غیر مورد باندې، یا آیت نازل شوی د مشرکینو په باره کې او ته چسپان کې په مؤمنانو باندې، یا مورد د آیت یو ځای کې او ته په بل ځای کې استعمال کې، نو دې ته ویلی کېږي څه شی؟ تحریف معنوي. او دغې دپاره ډېرې نمونې شته دی. د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما مناظره چې د خوارجو د مولا د ابن کوا سره یې کړې وه که نه، تاسو وګورئ آیت قرآن کریم کې راځي ان الحکم الا لله، ان الحکم الا لله. دا د دې زمانې خوارج تاسو څومره وګورئ ټول هم دا آیتونه لیکلي ان الحکم الا لله. که چېرته څوک د قاضي مقرر کړم وایي کفر دی وکړه، چاته د فیصله ویوړله هم د کفر وکړه. سم دسته آیتونه شروع کړي ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره خوارج په څه شي وران شول؟ کله چې دوی د خپل نزاع د حل په خاطر حکم وټاکه، خوارج بیل شو. وایي موږ خو تا سره ملګري وو، ستا په ملګرتیا کې مو نورو خلکو سره جنګونه کول، او چې تر څو ته په حقه وي. علي رضی الله عنه ته وایي او اوس چې هغه ستا مخالفینو سره ستا په مشرۍ کې موږ سره کم جنګونه کړي دي، همدقسې جنګ به د تا سره کوو. ته اوس د اسلام د دایرې نه وتلی، ولې وتلی؟ وایي تاسو حکم ولې ټاکلی دی؟ ولې خدای تعالی نه وایي چې ان الحکم الا لله، او خدای تعالی نه وایي چې ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون؟ مبارک ورته دلایل ویلې، خو خوارج دا خو بیا عقل خلک. او حدیثو کې راځي اکثر نبی علیه السلام فرمایي سفهاء الاحلام، کم عمر هلکان وي، مشران خلک پکې نه وي، او کم عمر هلکان خو بیا عقل نو شی چې ورته په غوږ کې واچوله مغې پسې روان وي. کومه ترانه چې دې ورته وویله بس مغه زده کړي اوس غلي ورپسې. نو د خوارجو په علامو کې یوه علامه دا ده چې دا به سفهاء الاحلام وي، کم عقل به وي، کشران به وي، کم عقل به وي او کم عمره به وي. حدثاء الاسنان راځي حدیث مبارک. او اکثره دغه چې د علي رضی الله عنه سره ملګري نو قاریانو مورخینو لیکلي دي، بس رابیل شول. هغه فقاهت او پوهه او علمي نه وه،
یو وخت داسې راغی چې مناظره د دوی په منځ کې وټاکلی شوه نو د دې طرف نه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ورغی او د خوارجو ته طرف نه د دوی یو ملا و د ابن کواب په نوم باندې ډېر مشهور ملا و مناظره جوړه شوله چې جوړه شوله نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د ملا ته وویل تاسو د علي رضی الله عنه سره په څه شي باندې لانجه ده وایي ته وګوره حکم یې څنګه ټاکلی وی حکم ټاکل کفر دی وی او دلایل شروع کړل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون وفاسقون وکافرون دې تونه ورته ولوستل ان الحكم الا لله نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ورته وی چې یو پوښتنه به درنه وکم وی هغه څه وی دا کومه نیزه او لانجه چې د علي رضی الله عنه او د معاویه رضی الله عنه ترمنځ ده دا ډېره غټه لانجه ده او که کومه لانجه چې د ښځې او د خاوند په درمیان کې راشي دا غټه لانجه ده دا ملا ورته وایي نه دا غټه لانجه ده هلته خو یو ښځه او خاوند دی او دا خو دغه د زرګونه خلک دي صحابه او تابعین دی او بل پسې روان دي دا غټه لانجه ده نو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ورته وایي وی ګوره چې کله د ښځې او د خاوند په درمیان کې لانجه راشي دوه کسه دي خپلو کې سره وران شول نو آیت د قرآن کریم دی رب العالمین فرمای په اوله مرتبه کې فعظوهن ښځه د خاوند سره ښه ژوند نه تېروي رب العالمین وایي خاوند ته پکار دا ده چې وعظ ورته وکړي نصیحت ورته وکړي چې ګوره زه در باندې حق لرم زما او ستا مشترک ژوند دی یو ځای باید کور وکړو فلان و فلان دا قیسې دې ورته وکړي نو شاید چې په دې سمه شي او که په دې سمه نه شوله نو په دویمه مرتبه کې رب العالمین فرمایي چې واهجروهن فی المضاجع که په نصیحت هم سمه نه شوله په بستره کې تېنه بیل شئ کوټه کې نه بستره کې یو کوټه کې به یو بستره کې سملی نو بس بستره کې تېنه مخ واړوه خفه شه تېنه نو ښځې باندې دا حالت بد لګېږي نو په دې به سمه شي او که په دې سمه نه شوله نو درېیمه مرتبه کې رب العالمین وایي بیا ووهئ خو داسې چې ډېرې خوږه نه کوي په دې به سمه شي او که چېرته په دې باندې جوړ نه شول رب العالمین څلورمه مرتبه کې وایي وان خفتم شقاق بینهما نو فابعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها بیا دی یو حکم د ښځې د طرف نشي یو حکم دی د سړي د طرف نشي د خاندان نه یو حکم دی د ښځې د خاندان نشي نو ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما که دوی جوړښت غواړي نو رب العالمین به د دوی په منځ کې جوړښت راولي نو د مبارک چې د آیت ورته ولوست دا وایي د ښځې او د خاوند لانجه ده رب العالمین فرمایي چې یو حکم دی د سړي د طرفه راشي یو حکم دی د ښځې د طرفه راشي او دوی د په خپلو کې سره جوړښت وکړي وایي چې د دوو کسانو لانجه رب العالمین په حکم ختموي نو دا دومره خلکو په درمیان کې که حکم وټاکلی شي نو دا شرک د کوم ځای نه شو نو چې کله دا خبره ورته وکړه نو ملا جام شو د خوارجو چې د دې به زه څه دلیل وایم بلا جواب پاتې شه نو چې کله بلا جواب پاتې شه مؤرخینو لیکلي دي په دغه یوې مناظرې باندې تقریبا 4,000 کسان د دې خوارجو د صف نه راجدا شول او رابیل شول او دا د صف د حضرت علی رضی الله عنه سره ملګري شو نو مناظرې نو چې کله اصول وي د مناظرې کنه نو دا ډیره ګټه لري لږه نه بیخي ډیره ګټه لري او دا خو عبادت دی د ثواب په نیت باندې سړی باید مناظره وکړي یو خو د نن سبا مناظرې دي که نه سپیتوب دی دا مناظرې نه دي نه پکې ته محفوظ یې نه دی پکې ښځه محفوظه ده نه دی پکې اولاد محفوظ دی نه دی پکې قام محفوظ دی نه دی پکې استاذ و پیر و مرشد محفوظ دی دا ټول تباه و برباد دي صاحب ته د هغه په ذات باندې جرح کوه او اکابرو مشرانو پسې بد ارادې وي هغه به تا پسې لګي دا خو مناظرې نه دي یو مناظره ده په علمي ماحول کې او د شرایطو د مناظرې سره چې کله هغه توی شي او د انسانیت په چوکاټ کې مناظره وشي او د شرایطو مطابق په دې کې ډېر منفعتونه پراته دي او په دې کې ډېرې غټې پرتې دي غټې نو دا باید خلک سره وکړي نو نن سبا خو دغه شیان غذا دي چې خلک یې کوي د مناظرو که نه دا شیان وي سره یو وخت کې زموږ د توسل باندې مناظره وه پاکستان کې شاید تاسو کتلي وي نو بیا موږ کوم کلي کې چې اوسېدلو هلته مدرسه هم چې کوم ځای کې وه نو په هغې مدرسه کې بس دلته څه نوي خلک را پیدا شول او د وابیانو سره ملګري شوي وه خو کلي کې لانجه شو خو دوی نیغ کېدل چې موږ مناظره کوو دا نه وایي چې سړی ډلې ته وړي خو ډېر ګرمه کېږي که نه او په دې خپلو مشرانو اعتماد هم ډېري نو دی ګرمه کې دا چې کوم نوي راوښتي وو دلته صاحب موږ په دې خلکو په مدرسې صاحبانو باندې جرح کولې چې تاسو مشرکان یو بېدین یو پلانې
نو زه دغه د خپل مشران راولم مناظره کوو او دې مناظرې لږ وخت کې دی تقریبا یوه میاشت 2 میاشتې به شوې وې چې تېره وه زموږ نو په دې مناظرو کې یو ملا و د دوی هغې ملا ته وایي ښه زه خپلو مشرانو سره رابطه کوم رابطه ورسره وکړې توت ونه وه ګرمۍ موسم و غالبا هغې ونې لاندې موږ ناست وو زه ته د مشرانو سره رابطه وکړه هر یو سره چې رابطه کې به صحیح ده ته راوله موږ ورسره بحث وکړو نو دا خدای چې یو څوک شرموي که نه خو بېله مسله نو موږ د ونې لاندې ناست نو دی اوس ډېر هغه د کبر او د فخر په انداز کې ټلیفون وکړه د خپل مشر ته یو مشر یې و د دوی یا مناظره کې ښکاري ډېر اوږده غټه ګیرې وه نو دی ورته وایي چې زه په دې کلي کې اوسېږم او دلته د خلکو سره ملانجه ده په دې مسله باندې او مناظرې وخت مې ورسره ایښی دی او وخت مې ورسره تعین کړی دی نو که ته ما ته وخت راکړې چې دوی سره مناظره وکړي تا د قیسې ورته وکړله نو ده نو سواز هم پورته کړی زموږ په منځ کې هم ناست دی نو چې کله دا قیسې سره وکړلې نو دغه ملا ورته په ټلیفون کې وویل صحیح ده زه مناظرې ته درځم خو شرط به مې دی زما نوم ورته یادېږي دی به پکې نه دا اواز یې اوس اوچت کړی دی په موږ یې اوري وایي نور چې هر څوک راضي وي دی خدای دې نه وي پکې چې دا خبره یې وکړله نو دې سړي هم رنګ ووهه یا چې کوم موږ سره ناست او دا د ده چې کوم ملګري و هغوی هم رنګ ووه چې دا اوس څه قیسه شوله زما خو لانجه دلته ده د دې خلکو سره ده دوی وایي چې دا شرط به پکې نه وي نو بیا پسته چې کله دا خبرې د کټ نه مالې ولې واله که څه قیسه وه زه پکې ولې نه یم شرط څنګه دی دا لګي چې دی به پکې نه وي نو خو خیر خبره یې تاو راتاو کړه تاو راتاو کړه نو هغه تا ولې نه مني خو مالې زما خو وضعیت معلوم دی زه ګوره نورمال سړی یم بدې خبرې مې په خولې نه راځي سپورې ستغې چاته نشم ویلی د چا ذات نشم سپکولی عادت مې دا نه دی خپل عزت را باندې ګران دی نو د بل عزت ته هم ګورم بحث ته مناظره د علمي چوکاټ کې دی وشي بس ما ته خوند راکړي او زه هم ترېنه خوند اخلم عبادت دی او پاتې شوه معنا دا چې زه اوس هغه پسې لګیا یم اوس پورې ستغې وایم او دی ما پسې وایي نن سبا مناظرې خو ټولې همدغه دي بل شی خو نشته او دا شی او ګټه په همدې کې دی چې چاته کنځا وکړي هغه سړي مناظره ګټلي چې څوک کنځاوي کوي او زموږ خو کنځاوي د اوسه نه کېږي یو او بل مالې نو هغه پوښتنه بیا د دوی نه وکړه چې یاره دوی اوس ولې دې ته غاړه نه ږدي چې دی نه نو شاید چې دوی کوم خوف او ډاره زړه کې محسوسوي نو هغه پوښتنه بیا ستاسو د خپل من مسله ده نو دا شیان نن سبا دا د علمونو د مناظرو بحثونو او قیسې مسې چې موږ ستاسو مخې ته راځي کوي دا خو عبادت دی خو د عبادت په نیت دی وکړي او د عبادت په چوکاټ کې لغتې به نه وارئ نه به سکان وارئ نه به خنداګانې کوئ چې یو ملا ناستې شاته پسې څلور پنځه ناستې کتلې مې که نه په دې ملا باندې ډب ورکړي صاحب ته به یې تیار لکه سپی چې تړلی میدان کې او دوه سپیان چې جنګ هم لیدلي د سپیانو جنګ خو هم کله لیدلی که نه هر سړی میدان ته سپی رامخې ته کي نو چې میدان ته سپی رامخې ته کي دا یو لګي دلته د خپل سپی په ملا ډبوي او بله خوا نه ولاړ هغه خپل سپی په ملا ډبوي نو مناظرونه دغه شیان جوړ دي یو ناست یو ته په ملا ټپ ورکوي صاحبه دوه درې تنه راتاوي او بله خوا نه ناست هغوی ته بس ته وایي چې سپی دې تړلی میدان کې مناظره ده نه دا د ملاګانو د ټپونو خبره نه ده دا یو روغ ماحول غواړي علمي ماحول غواړي درانده خلک غواړي درانده الفاظ غواړي یو څوک چې یو مسله شرعیه ثابتوي نو بل شی خو ستا غرض نه دی خو شرعي مسله ثابت دی نو په شرعي چوکاټ کې دننه ثابت که خوله جوړه که الفاظ جوړ کا ناسته د بیت د انسانیت وي ولاړه د انسانیت وي خبرې د انسانیت وي یو څوک به ستا د مناظرې نه پند او ګټه واخلي دا خو دې معاشره کې موږ تاسې ګورو دا ګټه خو به وکړې چې بیرته راشي خلک به ګلونه ملونه غاړه کې در واچوي زنده باد او مرده باد او پلان کې خان راغی که نه کشران خو هر چاته ترانې وایي خو تاسې دې شیانو ته سوچ کړی دی که چېرته دغه دا نن سبا مناظرې د دې مسلمانانو د ماحول نه بیرون دا کفار ګوري یا دا بحثونه د دې علماو چې نن سبا د یو بل سره کېږي دا د یو بل پسې لګوي که دغه شیان چېرته هغه خلک چې د اسلامي چوکاټ کې داخل نه دي او کفار دي هغوی وګوري نو هغوی به ځان سره څه برداشت کوي چې زه دې دین ته لاړ شم دا خلک ما ته دغې دین ته دعوت راکړي چې دا خپلو کې دا غټ غټ خلک په دې اخته دي دا ملایان په دې اخته دي نو چې ملا په دې حال اخته وي نو همې به څه شي چې د ملا اخلاق دی نو همې به څه شي نو په دې حال خو ته نشي کولی چې چا ته قناعت ورکې شته د اسلام نه خلک متنفره کوي بیروني خو نه راځي درته اسلام نه خلک ځي بیروني نه راځي او که ادب راغی د بحث او مناظره راغله او انسانیت په چوکاټ کې کېناستلې د ترحم په چوکاټ کې کېناستلې د مناظرې د شرایطو نه یو شرط دا دی چې دا چا سره بحث کې د دې اصلاح به د غرض وي او د رب العالمین رضا به د غرض وي او څوک چې د چا اصلاح غواړي هغه ته کنځاوې نه کوي څوک چې د چا اصلاح غواړي هغه پسې بدې ردې نه وایي
او څوک چې د چا اصلاح غواړي هغه ته پلار او مور نه یادوي خو لکه ته خبره ورته کوې خو چې دا خبرې دې ورته وکړې خو اصلاح کېږي نه او که چېرته ښې خبرې دې وکړلې ورته نو دې سره که هغه اصلاح نه شي او ډېر ضدي وي نو نور خو ورباندې اصلاح کېږي که نور ورباندې اصلاح کېږي نور ورباندې اصلاح کېږي نو دا خبره مې درته کوله چې په مناظرو کې دا ګټه وي چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما مناظره وکړله د دې خارجي ملا سره چې بیرته راته نو 4,000 کسان یې ځان سره راوستل او تم که مناظره د مناظرې په چوکاټ کې وکړي که نه نو ته هم ځان سره ډېر خلک راولې او ما الحمدلله زه درته خپله شخصي خبره وکړم ما چې چا سره بحث کړی دی او چا سره غږېدلی یم نو ما بیرته خپلې خبرې کتلي هغه د خپل بحث چې د هغې نتیجه څه شی ده د هغې ثمره څه شی ده ما کتلي دي ډېرې لږې نه ډېرې مثبتې خبرو مو داسې بد رنګ نه راوړی او دا چې بیا بدې خبرې وکړې نو بیا خو بدې خبرې څوک نه اوري نو خبره مې دا درته کوله چې دا مناظره وشوه نو په دې مناظره کې کسان راوړېدل د همدې وجې نو د خوارجو کار دا آیت مقصد یو شی دی بیانوي بل شی نو دې ته ویلی کېږي تحریف معنوي د همدې وجې نه د صحیح بخاري 2 جلد یو روایت دی وکان ابن عمر یراهم شرار خلق الله عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما دا خلق به ګڼل دا به د خوارجو ته به کتل شرار خلق الله د رب العالمین په مخلوق کې بدترین خلق به هم دوی ګڼل بدترین خلق به هم دوی ګڼل وجه څه شی ده وجه دا وایي ځکه دوی به راغله الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین هغه آیتونه چې کوم به د کفارو په باره کې را نازل وه دا به په مسلمانانو چسپانول د کفارو باره کې به را نازل و دا به په مسلمانانو چسپانول دا د خوارجو کار دی نو دې ته ویلی کېږي تحریف معنوي او انشاءالله که ژوند و هلته به موږ تاسو دا درته ذکر کم چې دې ځای کې دا خلک تحریف معنوي کوي قرآن شریف کې خو لفظي تحریف خلک نه کی او ممکن جرأت هم څوک نشي کولی او هر چې معنوي تحریف دی نو هر گمراه جماعت او هر گمراه ډله چې د خپل باطل مذهب او باطل رای ثابتي نو خو کوشش کوي چې یو شی استدلال وکړي د دغه آیتونو د قرآن کریم نه د نصوصو د قرآن کریم نه نو هغه به زه تاسو ته ځای په ځای باندې په نښه کړم چې دې ځای کې دوی دا تحریف کوي دې ځای کې دا تحریف کوي او اصلي مقصد د آیتونو څه شی دی نو دا هغه 4-5 مباحث و چې تاسو ته ما ذکر کړل ان شاء الله نور مباحث په نورو درسونو کې وایو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية الهنا انت مقصودنا ورضاك مطلوبنا اعطنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك اللهم وصلنا إلى انتهاء جميع مقاصد خيرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك اللهم وصلنا إلى انتهاء جميع مقاصد خيرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم